چیرې ولکه ته باید نن سهار دلته راغلې که نه راغلی تر سهاره راغله خو دلته چای وه نه نه شو کولی چې راورسېږي رشته څنګه دی کبیر هماغسې دی لکه هر څوک چې په دې حالت کښي ګوره ولکه څه وخت کولی شي دلته راورسېږي څوک نه پوهېږي چې پوله به څه وخت خلاصېږي سبا بل سبا خبر نه یم څومره زمون چې وکول بل زه به بېله څه سمه ده خدای په امان دا ځای کې د چا نه وي زه به کښېنم دا بیک دې به ورته کښېږدم نوم دې څه ده کبیر یوازې خو ماشوم یې له یوازې سفر کولی شي راغلی اکرمه ستړی مه شي موږ ټول په ټیم کې ستا شامل یو دسترګې ولاړ مننه صاحب زه هم ډېر خوشحاله یم چې هسې څومره موده کېږي چې له کلي نه لرې کړو په اتلس کلنۍ کې له دې ځایه تللی وم صاحب له هغې وروسته څو ځلې کور ته راغلم خو څرنګه چې دنده مې په کابل کې وه نو دلته مې راتګ ډېر ستونزمن فکر کوم وروستی ځل 4 کاله مخکې کلي ته راغلم زما په اند دا مهال به ته دلته ډېر بدلون طالبان په دې سیمه کې ډېر فعال شوي او موږ باید د هغوی مخنیوی وکړو هیله مند یم چې کومه پوهه تا په ترکیه کې د پولیسو د ځانګړې روزنې په مهال ترلاسه کړې نورو سره هم شریکه کړي په سترګو صاحب زه به تر خپل توانه پوره کوشش کوم مهرباني د ولسمشرۍ د ټاکنو په درشل کې د ګواښونو د ډېرېدو وړاندوینه شوې او زه غواړم چې ته دلته د ټاکنو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه ولرې او ته به زموږ یو له ډېر دروند او منل شوي افسر سره یو ځای کار کوي دا عصیب دی ستا دلته کوزېږي وعلیکم سلام راغلی بخیر چیرې وې ټوله ورځ تلم د خیاطۍ کورس ته د کورس سره په خبره کې بوخته شوم ورځ په تېرېدو هم پوه شوم ډېر ښه رښتیا د انجونو ښوونځي ته ورغلی وې او که نه سهار همالته وم د باسکټبال روزنیز کمپ دپاره 18 جون لیکنه کړې وه واه واه 18 نجونې ما خو وایي چې دوی یو باسکټبال بیخي ونه پوهېږي د هغې جونونه ډېر وې په انټرنټ کې د دې لوبې په اړه ډېر معلومات یې ترلاسه کړی وو د ما نه هم ډېر پوهېدلې دا خو نو بیا دې ته په کتو سره چې تا څو کاله په امریکې کې ژوند کړی ډېرې د حیرانتیا خبر ده څنګه رښتیا وایې نو ستا ورځ څنګه وه والا ډېره بوخته ورځ ده پوهېږي د ټاکنو په اړه د خبرو کولو لپاره 3 کلو ته ورغلم ستا په فکر به څنګه شي والله زه خو ډېرې لمن ځکه چې هغوی د رای ورکولو سره ډېره علاقمنده ښکاري نو خدای دې وکړي چې یو ارامه ورځ وشي ټول وشي کولی چې رای ورکړي څه ډېر ښه زه ولاړه شوم چې مور ته مې ویلي وو نن ماسپښین درته تلیفون کوم ورښتیا د ولایتي شورا غړی د رحیم سره د لیدو وخت یې واخیسته
هو د چهارشنبې په ورځ کولی شو چې هغه لاړم خدای په امان وکړو. خاله ته سلام وایه. په سترګو. ولکه ویښ شه عادی ته ورسېدل کوز شه استاده باید ویده شو د کبیر په راتلو سره دومره خوشحاله یم چې هېڅ په جامو کې نه ځایېږم. څه وخت به وي چې هغه په غېږ کې ونیسم. څومره وخت کېږي چې هغه ده نه دی لیدلی؟ 2 کاله. کله چې هغه تلو نو ګیس وړوکی ماشوم و. کاکا دغه پسې د تلو پر مهال ډېر ځنډ وکړ. خدای دې وکړي چې کبیر د راوستو دپاره په وخت رسېدلی. ارامه شه مورجانې، څه خبره ده؟ له ماسپښین هسې اندېښنه کوي. هېڅ نه پوهېږم وږمې زویه، زړه مې ډېر درځي. کاشکې چې هغه داسې توانېدلی وای چې د پلار له مړینې نه یې مخکې کور ته راغلی. هو موږ ټول همدا هیله درلوده. پلارجان ناڅاپي مړ شو. همدا چې اوس کبیر راشي کور ته او موږ ټول سره یو ځای کېږي، همدا موږ ته هر څه دی. سلام علیکم. چېرته دی وړوکی ورورک مې تر اوسه نه دی راغلی؟ لا نه دی رسېدلی. کاکا ته نه لري چې یې راولي. زه خو شو ما غوښتل چې د هغې د راتګ نه مخکې زه کور کې اوسم. مريمې سهار مې ونه شو کولی درنه پوښتنه وکړم. زه راغلی یم خو ته ښوونځي ته تللې وې. څنګه وه د ښوونې لومړۍ ورځ څنګه تېره شوه؟ هو رښتیا څنګه تېره شوه؟ ډېر ښه او خوندور و. لومړی خو ډېر وارخطا وم. په هغه وخت کې چې ټول وړو نجونې ناستې او تا ته ګوري او ستا د خبرو پیل په انتظار وي، یو عجیبه احساس کوې. نو کله چې ورسره عادي شومه نو په رښتیا هم چې زه ښوونکې جوړېږم. کله چې ښوونځي کې ستا ټولګي خوا ته درغلم نو تا ډېر ښه درس ورکوه. ته باید په خپل ځان وویاړې. شاباس آفرین. مننه. رؤفه ته باید په خپل ځان هم وویاړې. دا د نجونو لومړنی ښوونځی دی چې موږ په کلي کې جوړ شوی. دا موږ ته یو لویه لاسته راوړنه ده. سلام صدیق کاکا. دا دلته خو نه دی راغلی. تاسو یې ملټوئ. که موږ پیدا کړو موږ به خبر درکړو. څه دي؟ کبیر روک دی. څه؟ ماشومه څنګه ژاړې؟ لاره دې ورک کړې څنګه؟ وبخښئ مور چې ناوخته مې درته زنګ وکړ. په کارو کې بوخته ومه. خدای دې وبخښه لورې، ډېرې خبرې نشم کولی ځکه چې ډاکټر ته ځم. نن څه کوې مورې؟ نن لږه ښه وم. ډاکټر به یو څو لورې معاینې وکړي تر څو پوهه شي چې ستونزه مې څه ده. ډاکټر څه وایي چې ستونزه دې څه ده مورې؟ فشار مې لوړ دی. فکر کوي چې د همدې کبله مې سر درد کوي. وبه ګورو چې څه وایي. ښه پرېږده، زما په اړه اندېښنه مه کوه. ته څنګه یې؟ سم خوراک کوې او که نه؟ ویښتان دې غوړوې او لمونځ دې کوې او که نه؟ هو مورې، زما په اړه اندېښنه بس که. زه بیخي ښه یم. زه ستا مور یم. ستا په اړه اندېښنه کول زما دنده ده. رښتیا وایې مورې. خو ته مې ډېره زیاته یادېږي. ته یم زیاته یادېږي مور جانې. زه هم غواړم چې زر رخصت واخلمه. زړه مې غواړي چې راشم امریکا ته. ستا د لاس خواړه مې ډېر یادېږي مور جانې. د خدای په امان دی. خدای په امان مورې. نیکه مې ډېر ناروغه و. څوک نه و چې د هغه نه پاملرنه وکړي. نو زه مجبور یم چې ورسره پاتې شم. دا خو په دې عمر ډېر لوی مسؤلیت در په غاړه دی. ته ډېر تکړه او پوه یې کبیره. آفرین.
خپل کلی کور یادېږي؟ هو خو پلار مې ډېر یادېږي. هغه به چې کله وخت پیدا کولو نو زما لیدو ته به راتلو. په دې اونۍ کې هم را روان و خو بخښنه غواړم کبیره، نه مې غوښتل چې تا غمجن کړم. ما مخ خپل پلار له لاسه ورکړی. زه نوی ځوان یم چې دا پېښه وشوه، خو باور وکړه کبیره، هغه حالاتو نه چې ته اوس تېرېږې هغه به تا نور هم تنګ کړي. نو زما ملګریه، دا مال افغانستان لپاره د ټولو خلکو ته اړتیا ده. دی به تا کور ته رسېږي. رحم را سره ځي. هو حتما، خو زه په دې لیونۍ شکمن یم چې تا به خوندي کور ته ورسوي. راځه چې ځو. خفګانه ده پسې وړاندې شو. چېرې وې؟ ډېره زویه موږ هېڅ نه پوهېدو چې ته چېرته وې. کاکا دې ډېره هڅه وکړه چې تا ته تلیفون وکړي. دا باید ما یوازې سفر ته نه وای پرېښی. هلته هر څه پېښېدی شو. بس هغه کور کې دی او هر څه سم دی. کبیره ستړې خو به نه یې؟ بس لږ شانته ستړی. هو هرومرو به ستړې. څنګه مو چې کاکا جان کور ته راشي ډوډۍ به وخورو بیا به ویده شي. دا هم د ویاړ ځای دی چې هغه پیاوړی پولیس افسر چې له هېواده بهر یې زده کړه کړې نن د هغو کاکاګانو لیدو ته راغلی چې له دې ولایت نه بهر هم نه دي تللي. کاکا که زه ټولې نړۍ ته هم لاړ شم بیا مې هم کور خو همدا دی، بېرته به راځم. رښتیا کاکا زما د ورور په اړه مو په دې تېرو وختو کې څه نه دي اورېدلي؟ بچه ورور دې له ډېرې مودې راهیسې کلي ته نه دی راغلی. د هغه په اړه مو یو څه خبرې اورېدلي دي چې ښې نه دي. زه ګمان کوم چې هغه اوس طالب شوی. ته ښه پوهېږې چې ستا د پلار د وژنې پېښه ستا په ورور ډېره سخته تمامه شوه او هغه په حقیقت کې په خپلو سترګو د هغه د مرګ د لیدلو پېښه هېڅکله هم هېرولی نه شي. رښتیا کاکا د هغه ننګه ماته مه کوه. ما هم د خپل پلار وژنه په خپلو سترګو ولیده. زما نه اختراګر جوړ نه شو. د دې پېښې نه مو څو میاشتې مخکې په یاد نه دي زما د ورور هغه ملګری څه بلای نوم و سردار، د هغه د تره زامن به د بل کلي څخه چې د طالبانو تر لاس لاندې و دلته به د خپل سختو دریځو افکارو سره راتله او ټوله ورځ به زما ورور د هغوی سره پس له هغه یې ګډوډي شروع کړي چې دا حکومت غلام دی او ټوله ورځ به یې د طالبانو ثبت شوي فلمونه او ځانمرګي بریدونه کتل. هغه زموږ د پلار د مړینې نه ډېر مخکې په سخت دریځ ته راوښتی و. خو هغه وخت 15 کلن و، نه پوهېدو. هو یو احساساتي ځوان چې له بده مرغه دا هر څه ورته یوازې یو ساتیري ښکاره کېده. اکرمه ته خپل ورور هېر کړه. ته یوازې همدا خپل خدمت ته پام کوه چې اوس یې کوې. کبیره ته اوس ډېر مسؤلیتونه لري. اوس دا ستا دنده ده چې په مور او خویندو دې پام وکړې. صحیح ده کاکا جانه. او بله دا چې پکار دا ده چې ته دې پیسته زما سره په پټیو کې کار وکړې تر څو وشي کولی د خپلې کورنۍ سره دې مرسته وکړې. صحیح ده. خیر به سي دې کړه وروره. کله نه چې راغلی هغه پسې هغه لا وړوکی ماشوم ده. دا ته څه خبرې کوې خورې؟ زه چې کله د ده په عمر کې وم نو د ورځې به مې 12 ساعته کار کوم. تا به کار کړی خو کبیر دې ته اړتیا نه لري. دا باید ښوونځي ته هم لاړ شي. کبیره
ته چې دلته نه وې ما په کلي کې یو ښوونځی جوړ کړ او بله دا چې وروسته دې نه به زه ستا ښوونکی یم کبیره اوس مونږ کولی شو چې سهار کې یو ځای ښوونځي ته لاړ شو دا اړتیا نه ده چې زما سره ولاړه شي زه پخپله تلی شم خو زه هسې هم هلته ځم رؤف لالا د نجونو دپاره هم ښوونځی پرانیستی او زه هلته د ښوونکي په صفت کار کوم دا څه بې منطقه خبرې کوې ته باید خپلو درسونو ته پام وکړې نه دا چې وړو نجونو ته درس ورکړې خو زه دواړو دپاره وخت لرم کاکا له ماسپښین نه وروسته خو زه درس نه لرم ګوره تل بار اوسې او د پیغلو نجونو سره دا ډول کارونه نه ښیي ته باید نوره په کور کښېنه او د خپلې مور سره دې مرسته وکړې مور سره مې خو اوس هم مرسته کوم ښه نو دا راته ووایه چې نن دې په خوړو کې څه شی پخ کړي وو زوی ښه شو چې بېرته کلي ته راغلی ډېر خوشحاله شو سم ولا کاکا جان همداسې د ډزو غږ د نږدې نه راځي هره شپه دا حال یوه ډله ده چې په غرونو کې اوسېږي او د شپې پر مهال ډزې کوي او کله ناکله د خپلو موټرسایکلونو سره دلته راځي او په کوڅو کې ځغلي ښه شو چې میل کاکا موږ به یې پر وړاندې لازم اقدام کوو انشاءالله ګوره وراره خفه کېږه مه زه فکر نه کوم چې پولیس په دې اړه موږ سره مرسته وکړي نه کاکا جانه داسې خبره نه ده دا نوی قمندان چې دی دا ډېر فعاله دی او د خلکو سره په مرسته کولو کې ډېر ژمن دی نو تاسو باید رسمي شکایت وکړئ او د مرستې غوښتنه وکړئ خلاص زه فکر کوم چې پولیس نور لوی ستونزې هم لري چې په هکله یې فکر وکړي خو خیر موږ به یې په دې هکله فکر وکړو خیر وسي کاکا ستاسو په اجازه نه پاتې کېږي ژوندی اوسئ سلامونه کوئ په مخه دې خیر زحمتونه وبښئ خدای دې په خیر خدای په امان الله مل شي سلام په مخه دې Pedro. کبیره تروسه ویښې غواړم چې ویده شم خوب نه راځي څه خبره ده هر څه بدل شوي دي مرجان مې مړ شو او مریم هم بدله شوې ده هېڅ هم مې پخوا په شان نه دي په ژوند کې هر ډول پېښې رامنځته کېږي خو که هر څه بدل شوي زه به تل در سره یم سبا ورځ به د نن په شان نه وي ویده شه غواړم چې په دې پوه شم چې تاسو کې څوک غواړي چې غښتلی شي او څوک غواړي چې صحتمنده واوسي دا ځکه چې دا اونۍ زه بدني روزنه لرم نو
غواړم چې تاسو ټول فکر وکړئ. نو زه د پنجشنبې په ماسپښین کار په پیلېږي او تاسو به ټول هلته یو ځای راشئ. دا روزنه به شپږ اونۍ دوام وکړي او بله دا چې هېڅ مصرف نه لري. خبیره ته پکې ورخه اخلې؟ نه پوهېږم. ولې؟ راځه نو دواړه به یو ځای پکې ورخه اخلو. زه غواړم چې د لیمبو په شان عضلات ولرم. ته به مخکې دې کلي کې نه وې لیدلی؟ هو موږ دې کلي ته څو موده مخکې راغلو. په هغه کلي کې چې موږ اوسېدو هغه کلی طالبانو ونیو. پوهېږې موږ به یو وخت مجبورولو چې موږ هغوی ته ډوډۍ او پیسې ورکړو. نو بیا پلار موږ ته وویلې چې هغه نه غواړي موږ داسې بد چاپېریال کې لوی شو. نو ځکه دې کلي ته راغلو چې تر څو د مور د کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړو. دا کلی دې خوښېږي؟ هو خوښېږي مې. خو چې ته مې اوس ملګری شوې نور به مې هم خوښ شي. کرکټ دې خوښېږي؟ هو خو دومره ډېرې نه کوم. غواړې چې یو بال درته وکړم؟ زه ډېر تېز توپ اچوونکی. نه اوس نه، کوم بل وخت دی. زه باید اوس لاړ شم چې کاکا سره مې په پټیو کې مرسته وکړم. ښه شی ده. خدای په امان. خدای په امان. کبیره څنګه یې؟ دلته څه کوې؟ یوازې دلته؟ هو. ښه نو زه به هم درسره کښېنم.